جرګه د افغانانو هغه پخوانی کلتور چې ډیری وخت پرې قومي مخور د خلکو ترمنځ ستونزې حلوي. د دعوت ارشاد ادارې هیواد کې د همدې اصل ژوندي ساتلو په موخه په ټولو ولسوالیو او ښارونو کې د قومي مخورو اصلاحي شوراګانې رامنځته کړي. ننګرهار کامي ولسوالۍ کې دغه قومي شورا یو غړی ملک رحمت الله وای د اسلامي امارت له واکمنېدو تر دا مهاله په دې ولسوالۍ کې لسګونه لوی او وړې شخړې د قومي جرګو له لارې حل کړي. اوس الحمدلله چې اسلامي امارت کله راغلی موږ د کامي ټول درانه مشران علما کرام مشترکې جرګې کوو. خو داسې جرګې کوو ترڅو چې دا جانبان دواړه جوړ شوي دي چې دوی کله حق جوړ شي او قانع شي او خبره دوی ته معلومه وي بیا موږ د کاغذ په مخ باندې کوو. دغسې به تقریبا موږ په دې کامه کې د 1200 نه یا 1300 پورې فیصلې کړي. د همدغه ولسوالۍ یو بل قومي مخور حاجي قاسم بیا وایي جرګه د افغانانو هغه کلتوري جوړښت دی چې ډیری وخت پرې سختې شخړې حلوي او پریکړې هم خلکو ته د منلو وي. جرګه هغه کلمه ده چې کله د اقوامو او قبیلو او یا د افرادو ترمنځ ستونزه پیدا کیږي د دې حل په منظور باندې هغه معتمد مشران زی او د هغوی ترمنځ مسله حل کوي. دغې ته پښتني دود او جرګه وایي. الحمدلله چې نن په افغانستان کې یو کامل اسلامي نظام قایم دی. د دې مثبت تاثیرات هغه دا دي ډېرې پخوانۍ قضیې اول 14 کلنه 15 کلنه مسلې زموږ مخې ته راغلي. الحمدلله ډېر په اسانه باندې ځکه موږ طرفیان نه په عذابوو دا ځورېدلی ملت دی دا نه په عذابوو په ځان بوج راوړو یا په ولږې ګېډه یا په یو قبسړه ډوډۍ خو هېڅکله به دا ثابته نه کړي چې د کامې مشرانو د مدعي او د مدعي ډوډۍ خوړلې. الحمدلله کاموال موږ د کاموال په وړاندې موږ معتمد خلک یو په موږ اعتماد کوي. موږ ته صلح غواړو صلح رامنځته کوو. هرې خبرې ته زموږ لبیک وایي که هر څومره احتیاج او ننوات ته ضرورت د طرفیانو منځ کې کوو ترڅو چې صلح راشي. د کامي ولسوال ګلبسور اسد وای د ولسوالۍ تر چتر لاندې دعوت ارشاد او امر بالمعروف ادارو پر مټ جوړې شوي قومي شوراګانې د ولسونو ترمنځ د ستونزو په حلولو کې ډېرې ګټورې دي او په خبرۍ د نظام او ولس ترمنځ هماهنګي ډېره پیاوړې شوې. د ولس همکاري خو موږ سره ډېره زیاته ده ځکه د ولس هر یو کار چې دی دلته راځي او د دې ځای نه بیا ولسي خلکو ته سپینګیرو ته عالمانو ته دلته بیا د علماو شورا ده د ملکانانو یعنی د دعوت ارشاد په شورا په نامه باندې دلته زموږ د مشرانو شورا ده دوی ته بیا لګو دوی حل کوي. اکثره دا خلک چې دي ټول موږ سره په دې ولسي څومره خلک دي همکار دي موږ سره او د دوی زموږ دروازې هر وخت د دوی په مخ خلاصې دي. هر وخت دوی کړی شي چې د زموږ مقام ته راشي او دلته چې کومه خپله ستونزه ده هغه حل کاندي. د یادونې ده چې اسلامي امارت هڅه کوي د یو شمېر خلکو ترمنځ شته شخړې او دښمنۍ له منځه یوسي او خلک سره په یوه ټغر راټول کړي.